د نشئی توکو په لګیو د مرګ او ژوند ترمنځ د دې لسګونو راګیرو انسانانو تراژیدۍ یو له بله سره جلا دي، خو هره ورځ یې له سختو نشو ځوړند سرونه یو د بل پر اوږو کاږه ایښي وي. د دې ګڼ شمېر روږدو له منځه یې موږ د عبدالمالک کیسې ته غوږ ایښی چې وایي په پاکستان کې د بایللې مینې غم په نشو راوستی دی. پاکستان کې په نشو راغلی ملت یې دغه چې یو جینۍ باندې شو کومه پوه شي چې هغه بل چا له ورکړله نو څه دی یو انډیوال خواله رالم ما یاره غم مې دی په زړه باندې داسې یو چی راباندې وڅښه چې دا غم مې غلط شي پوه شي نو هغه راباندې ورغله د سګرټ د چرس سګرټ کې راباندې پوډر وڅښل سبا ورپسې بیا رالم ما یاره ډېر ښایسته مې غم غلط شوی پوه شي. وایي لومړی شروع یې له ملګري سره کړې خو وروسته یې هر ډول نشهیي توکي لکه پوډر ټابلیټکا او نور کارولي دي. دی اصلي د کونړ د سرکاڼو دی خو اوس جلال آباد ښار کې په نشهیي توکو کارونې بوخت وي او آن په میاشتو خپل کور ته نه ځي. عبدالمالک وایي ملګري یې یو څه وخت نشهیي توکي مفته ورکول خو چې په ځان پوهېده ملګري یې ترې لاس اخیستی او دی یې په نشو اړولی و. دغه انډیوال د لاسه بس دغه شانتې شو چې هغې راباندې یو 3 ورځې وڅښل دا شی خو داسې دی چې بیا خپله مزه دغه کوي که نه هغه ټیم چې راشي خارښ در باندې لګېږي بس چې ټیم به راغی هلته به لاړم که بیا به هغه هر څه غوښته که نه ما به ورکول خو دا شی به مې تې اغوستو پوه شي او بس کو به مې. هغه وایي شاوخوا 12 کاله کېږي چې روږدی دی د همزولو له ناستې یې ایستلی او په خبره یې چې روغتیا یې هم پوره زیانمنه شوې ده. دی پښیمانه دی خو وایي اوس یې ترې د خلاصي لارې نه پیدا کېږي. هغه کوي نو به زما غوندې ځان له تاوان به ورکوي پوه شي لکه څنګه چې زه دغه شوی یم د کوره بېداره شوی یم پوه شي یار دوست سره نشم کېناستلی وروره چې باید وی نه کړي ځکه چې مینه به پاتې شوه که نه بله به پیدا کړي خو ځان نشي بې پیدا کولی او نه جوړولی شي. د عبدالمالک په خبره چې څو ځلې بستر شوی خو چې له روغتون راوتلی نو د بېروزګارۍ له امله یې بیا نشهیي توکو ته مخه کړې ده. محمد زمان سهیل، امریکا غږ.